من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. صدق الله العلي العظيم. فدغركم مباركك الله جل جلاله شرافت و عظمت انسان پر ملائکو باندې شاغه اشرف المخلوقات دی. الله یې ښکاره کوي ملائکه الله پاک د نور څخه پیدا کړي دي. ملائکه نفس نه لري، ملائکه نفس نه لري، ملائکه خواړه نه لري، ملائکه لنګېده نه لري، ملائکه زیږېده نه لري. د خدای تعالی مخلوق دی. خدای په خپل بلاکیف قدرت سره پیدا کړي دي. مگر دا یو مخلوق دی چې الله جل جلاله په آیات کریم کې فرمایي ګوري وَلَا يَعْصُونَ اللَّهَ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. وای ملائکه هغه محترم مخلوق دی چې د خدای نافرمانی د یوې ذرې نشته پکې. لا یعصون الله، نافرمانی نه کوي. ویفعلون ما یؤمرون، هغه کار کوي چې ورته امر سوی دی. نو چې خدای د یو چا تصدیق په دې وکړي چې دا فرمان بردار دی او دا کارګر و کار کرده دی، نو دا خو یو ښه مخلوق او الله د نور څخه جوړ کړي دی. د نور څخه جوړ بنو نورانی جوړ خو نو بلاکیف جوړ دی. نو د خدای په مخلوق کې اشرف المخلوقات گویا کې چې څو ملائکه که څه پیرانان دي، که څه جنیات دي، که څه حیوانان دي، که څه مرغان دي، که څه حشرات و چرنده او پرنده دي، پر ټولو باندې ملائکه افضل اسول الله. پر دغه افضل مخلوق باندې بیا الله جل جلاله انسان پسې افضل کړي. ځکه اکتالا وایي ولقد کرمنا بني آدم، وایي ما عزتمن کړی دي، بزر کړی مې دی. پر ملائکو لا هم انسان لا. نو ګوره د ټولو مخلوق مخکې در هغه انسان مخکې کېدل. انسان خپل حیثیت نه پېژني. یو بیان کې راغلی دي وایي یو شپانه و ګرجه د رمای پیوله په یو غار کې یې د یو لیوه چیچی پیدا کړ یا د زمري فرق. دا یې راواخیستې کوچنی وباره یې په میږ روشت کړي. انو د میږې سره دی ګرجه دی ګرجه دی. اخر د دې میږو ته بیا چې زده کړي میږ شوه. نه څوک خوري نه د چا سره جنګ کوي. په رمه کې جوړوي. یو وخت دا رمه پانه نشته یا بیده دی یا لرې دی. پر دې رمه باندې لیوان راغلی. لیوانو چې دی ورته وکتله لیوه پکښې کړي. میږو خو د لیوانو څخه تور خوري، تور یې واخیستی. لیوه هم په دې میږو کې تور پسې واخیستی. لیوانو ورته وکتل چې دا څه کوي؟ دا خو زموږ ورور یې او په دې ګډ شوی دی، په دې کې غلي ورغلي. دا څه کنه او دا ولېږي ورته ګرځي لمتري چې هغه ولې نه وهي، ولې نه خوري؟ دا څه کیسه ده؟ دا اوس بزرګ شوی دی که څه پېښه ده؟ اخر وایي د لیوانو دا مشوره سره وکړه چې رمه خو نشي راسه ښایي ته یې راسې په قرار یار د دې لیوه سره خبره وکړو چې په ده کې ولې دا کرنټ نشته او دی د دوی پر خوا ولې دی او دی ولې د دوی چوکیدار دی، د دوی خوړونکی نه دی. څه پېښه؟ باره یې دا لیوه جلا کړه. و لیوه چې و لیوه هغه ورته ویل ها ورته څنګه لیوه یې چې په دې رمه کې ګرځې لکه د دې رمې زوی چې دوی زغلي ته زغلي، چې دوی رازغلي ته رازغلي، چې دوی ورشوکی ته ورته ورشوکی.
او دا ډول نو زه څه وکړم براغه ول موږ خدا پیدا کړي د دغه میږو د خوړو دپاره یو لا کوم بل څه خواړه چې د عالم چې وراملکه یو ته ګړی ځینې بېل کوه د ورانه چې وراملکه بل که تورې خورې که سپینې خورې کې ګډې وډې خورې د پېشلمي برخه ده وایي ما ته تورې و سپینې ګډې وډې راکړه وایه ته څه کوې ته اوس څه وایاست دی خبر نه دی بیده دی در اوسه ته اوس څه وایاست هغه ویل ولاکه بله کار وارې ویل زه خو هرې میاشت ته چې ور نږدې سم په سر مې ووایي در درېیمه میږ مې واړوي خوږ مې هم کي زه ولاکګر سره هېڅ کولی شم وارې ویل ته یو اواز لرې ستاسو هغه خپل اواز ورک دی ته یو وخت چې دا میږې پر دې ورشو برابرې سولې چې اوس دوی په خوراک کې بېدې سوې پر خوراک ارامې سولې ته یو غرغړه وکړه تا خو د میږې نارې زده کړې ته د زمري غږ وکړه بیا سیر وکړه چې ستا سره مزغلي که پر تا راغلي ته وایي ښه ول ووایه نو بیا دا د یو وخت دغه شناخته په پسې دی په پسې دی چې میږې ښه ارامې شوې پر ورشو باندې د یو خپل غلبله د هغه چرموښي غلبله وکړله چې دا ویې کړله یا الله چې ګرسو میږو تور واخیستل ولاړې سره شو په شو وایي د ول په ما کې خو دومره کرنده تاثیرات راته دي دا خو زه د بل په ځایي وم خپله ځایي مې پرېښې او د بل په ځایي ورګډ سوی وم دا زما څه چې دا حیثیت ورځولی و دا وجه وه اخر وایي دغه چرموښ د ګیرمې سره لوی سوی هر ځای چې به ولاړو رمانه سفره چې ولا دا خو هغه خورینده دی دا اوس که زموږ سره چرینده دی را سره څري مګر دا په اصل کې نو کتاب مصنوي صاحب در دې پورې دا مثال راوړي چې انسان ته یو اواز لري ته یو خوی و خاصیت لري که هغه په ځان کې په حال کې په خدایم شیطان در څه بیریږم نوس در څه بیریږم هوا در څه بیریږم حسد در څه بیریږم ممکن دا ګردره ما بیریږي دا نه د زړه درته وایه دا دې رابشي په آیات کې ان عبادي لیس لک علیهم سلطان الله وایي زما پر مختارو بندګانو ستا تسلط نشته اوس هم د اوله څه تر ننه پورې پر دغه افضل العبادو باندې د پروردګار چاپه پرته ده د حفاظت شیطان لرې لرې کېږي شیطان هم دا نارې چې الا قلیلا لږ به راڅه خلاص شي کنې ډېر مې تکیه کړي دي نو دا انسان ګوایي کې در ملایکې اشرف سو افضل سو نو اوس که دغه انسان خپل اشرفیت و افضلیت راښکاره کړي نو بیا شیطان و نفس و هوا و دنیا و هر څه د ده څه لرې لرې ګرځي او که دی خپل ځان د دوی په ونې کې ورسره ونغاړي او د دوی په زانګو کې ورسره وزنګوي نو بیا د دغه خپل خاصیت و شرافت و حیثیت خو نو نسو معلوم نو مثال دغه لیوه شو چې په بغل کې د میږي لوی سوی دی میږي مې جوړه ده یا نو که میږ بازی پکوي کسات په تېري بیا که شیطان بازی پکوي کسات په تېري زکریا علیه السلام وسلام وایي شیطانه څه پوښتنه وکول انسانان سره تی څنګه یاست ده ورته ویل انسانان درې رقمه دي د 200 سایو د درېیمه سره ستړي زکریا علیه السلام ورته ویل څنګه درې رقمه ویل یو داسې انسانان دي لکه تاسې انبیا علیهم الصلاة وسلام دا د پروردګار د حفاظت په غېږ کې یاست موږ ستاسې نا امیده هېڅ نسو کولی د دغه روی مشکات شریف کې حدیث دی علما کرام ته معلوم دی رسول الله ول زما شیطان اسلام راوړی ول زما شیطان اسلام راوړی ول خلاص یو جام ول داسې دي لکه کافران چې واغلول هدف ته د کفر مو رسولي د سجدې یا وغوا ته پکوي یا په غوایي ته پکوي بله څه په وکړه د دې سم خلاص دا ځای ته ورسېدله بالا مو په واش کې وتړله چې کوم ځای موږ غوښتله هغه ځای ته هغه ګاش ته مو ورسول په هغه ګاش کې مو وتړله د دې څه بیا خلاص د هغه څه د ناامیدۍ د دې څه د خپل کار اخیستو
درېیمه ډله ول د امت منځګړې ډله ده چې هغه د امرو تاسې انسانان ول موږ کوشش کوو چې په ده ګناه وکړو په ده خطا وکړو په ده پړه وکړو په ده تادا وکړو یوه پلا چې دی په اخلاص سره ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله انی اتوب الیک یا الله زما توبه ده وایي پروردګار یې دا کړي ټوله ورمېټال کړي برته یې هغه زموږ خواري لکه کلا چې ووهو ګلیډر پر راکش کې برته یې ترپ ترپ ونهوي وایي بیا په اخته سو چې د روژه ماته لا وخت تېر دی کې جنګ کوئ د لاسه یې کېدی وخت یې ستا یعنې کې د لاسه کېدی وخت ستا بیا په پسې سو صاحب د دغه طبقې سره د انسانانو ول ډېر موږ ستړي ویل هغه دغه د عمر نو د دې څه دا معلومه ده چې انسان یو اشرف المخلوقات دی تر ملایکې هم بزرګ دی خدای شاید تاسې وګورئ لږ پام وکړئ خبرې ته وکم انسان ته په دنیا کې ویل سوي دي چې ته د ملایکې حفاظت وکړه ته یې ته وایم د ملایکې چوکیدار کم انسان ته یې لیدلی دی چې پر ملایکه چوکیداري کوي یا د شپې یا د ورځې یا د خوب یا د ویښو یا د فرق یا د خوب یا د آرام یا د څه شي نشته نو انسان د ملائکې چوکیدار نه دی ملائکه د انسان چوکیداره ده لس ملائکې هر انسان ته الله مقرره کړي 4 ملائکې کرام الکاتبین دي 2 د ورځې 2 د شپې دا خو به در معلوم وي 4 دي د مازدیګر پر مانځه د ماښام دا راځي د سهار په مانځه باندې د سهار دا راځي یوه یې د دې رزق روزي دپاره دی دا لمر نه راپورته کېږي چې ستا د روزۍ جوړ ملایکه ونه کړي نه شوه کېږي چې ویې نه کړي یوه د شپې یوه د ورځې دا یې شپه یوه ملایکه چې د هغه وایي چې انسان پرېږدي شخصا و سترګو ته ولاړه ده یوه یې غوږو ته ولاړه ده یوه یې سږمو ته ولاړه ده یوه یې خولې ته ولاړه ده دا ټوله حفاظت کوي علیده علیده ملایکه ولو کې یوه ساتلی یوه ملایکه دا بسته کلی ساتلی دا بسته ښار والا ساتلی مګر خو دلته الله پاک وایي انسان ته عزت ورکوي د هر جز دپاره یوه ملایکه راواستوي ته یې به نه یې اورېدلي چې یو سړی د خوبه مار په غوږ کې خوړلی یا یې په سږمو کې خوړلی یا یې په خوله کې خوله یې وازې نیولې خرارې 10 ګامه واخته اورېدل کېږي یا یې په سترګو کې خوړلی الله جل جلاله د حفاظت ملایکې دي نو یو څوک چې د چا حفاظت کوي نوکر یې دروازهوان یې دغه بزرګ بولي که هغه کور والا چې هغه دی دروازهوان نو کور والا خو بزرګ شو ولې خدای دروازهوان سو نو دروازهوان خو ما د پلې خلاصېدلو د پلې تړل کې اصلي صاحب یې دار په هغه دی اجاغه خو هغه دی چې هلته ناست دی کرسۍ لري چوکۍ لري چمنۍ لري غالۍ لري نالۍ لري بالښتان لري شربتان لري اجاغه خو هغه دی اصلي دا خو دروازهوان دی پیردار دی نو ملائکه زما او ستا پیرداران دي که ما او تا د ملایکې پیرداران یا ملائکه زموږ نو د دغه رویه څخه ولقد کرمنا بني آدم انسان بزرګ شو در ملایکه نه که څنګه روژې خو به نو اوس مو نو واخلې د خیر سره قرار نه دی اوس نو قرار سره یې نه چې اشي ته سړی ګوري نه شي سوالی چې دا څه شي دی یا څه وایي خو بیا به هم کوشش کوو چې بیداري وکړو نو ځکه د قرآن مجید شریف ترجمه د آخرت زینه ده وایي د جنت وایي اقرأ وارقع وایي یې پورته کېږي درجو ته دغه انسان الله جل جلاله نو پیدا کړی ملائکه الله جل جلاله په دې مځکه مقرره کړي بیا الله جل جلاله د ملائکه سره یو مشوره غونډه وکړه خپل اظهارات قدرت یې ورته کول
ول زه یو څوک پیدا کوم انی جاهل فی الارض خلیفه ملایکو وایي پیرانان لیدلي وه در موږ د مخه چې هغه وینې تویولې او غلا یې وژنا